حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې الله جل شانه ته عمل صالحہ چې څومره په دغه لسو ورځو کې محبوب دي، یعنی ذوالحجې په لسو ورځو کې، نو دونه ورته په نورو ورځو کې خوښ نه دي. د دې حدیث روایت صحیح بخاری کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د ذوالحجې چې کومه میاشت را روانه ده، نو اول تاریخ نه والا د اختر ورځ پورې قربانی پورې په دغه ورځو کې الله جل شانه ته عبادت وړاندې کول، نیک اعمال کول، الله جل شانه په ډیر زیات خوشحالیږي. ذوالحجې میاشت ورته وایي، په کومه میاشت کې چې اختر راځي، حواجیان پکې حج کوي. نو اول تاریخ نه والا تر 10 تاریخ پورې د اختر د ورځې پورې په دې کې نیک اعمال الله ته وړاندې کول، په دغه ورځو کې روژې نیول، تلاوتونه کول، ذکرونه کول، درود شریف ویل، استغفار ویل، نور نیک اعمال، صدقات، خیرات کول. دې کې الله جل شانه ته نیک اعمال وړاندې کول ډیر محبوب دي، ډیر خوښ دي. د دې وجې نه په دې حدیث باندې اول عمل کول پکار دي او دغه میاشت ته توجه پکار ده چې کومه را روانه میاشت د ذوالحجې او ذوالقعده میاشت او ورپسې ذوالحجې میاشت ده. په دغه میاشت کې شپې عبادتونه ډیر وکړئ، نفلونه وکړئ، تلاوتونه وکړئ، اذکار وکړئ، د ګناهونو نه ځان وساتئ، درود شریف ډیر ووایئ، تلاوتونه وکړئ، خیراتونه صدقات وکړئ، روژې ونیسئ. دا ټول نیک اعمال دي. نو الله جل شانه موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې په دې را روانه میاشت کې چې د ذوالحجې میاشت ده او په دې میاشت کې الله جل شانه ته نیک اعمال وړاندې کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.